کلي کې یو سړی و ظریف لاله وی دوکان یې و د نیر په غاړه او د کمانه یې نه وي یو لویه چاړه جوړه کړې وه نو که د چا بس ښې کټې دا لالولو ضرورت و که چرګ به چا هغه کلي کې لالو نو دی له دغې خبرو ذمهوار و چې چېرته به ته نو وي لا بله دوا له به لړغه لویه چاړه به ورڅخه ونه بیا کټ لاندې کېښوده دوا به یې وکړه بیا چې به راپاڅېده هغه بیا راواخست هر وخت به ورسره به وي یو ورځ د اړه غرمه وي د رور ورسره کور په دیوال باندې یو دیوال و نږدې دیوال و مندرې غوندې دیوال و دواړو په منځ کې وي ظریف لاله کور و ده و اړو وي دې کې خوب کې اواز واورېده چې لاله مردارېږي وي ظریف لاله راپاڅېده وي چې داسې رور کرې مندري دیوال باندې وکتو نو یو کټی وده وه وي او وي ظریف لاله ور ودانګل چاړه ورڅخه وه وي بسم الله الله اکبر وي د کټی نه سر لرې وی چې وی کته برانډه کې روندار ولاړه هغې څخه چرګه وه داسې هغې ته وکتې موږ ته بیا تپوس کړو چې ظریف لاله دا وي سړی موږ خوب کې اواز واورئ چې لړمه کټی وي داسې ویده ما کوي که په اخري ساه ده یو نو کټی ویده و نو وي کټی یې اعلانه کړه او چرګ هغې څخه مردارېده نو هغه چرګ هغې لاس کې وه بیا چې سوچ راته نو کټی نه سر لرې کړو سر تېر سړي سره پاتې دا پره چاړو ورسره وي